السلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښیم یو داسې اپلیکیشن چې تاسو نمبر ورکړئ، هغې لوکیشن ورته ښیم. داسې یو نمبر چې ورکړئ کې اکثر ته ومنه ښایي داسې نمبر راشي چې هغه لوکیشن ته وښیم. ما 3 نمبرې ورکړي، د 2 نمبرو ډیټیلز یې راکړي دي او د یو نمبر نه. یو د جرمني نمبر و چې هغه ما ورکړ، د هغې څه دغه یې رانه کړ. یو د پاکستان نمبر و چې هغه ما ورکړ، د هغې سړي نوم یې هم راته واغېست او هغه لوکیشن یې هم راته وښود چې چېرته ژوند کوي اوس مهال. او یو د دوبۍ نمبر و چې موږ ورکړ، هغې لوکیشن یې هم راته وښودو. نو د دې اپلیکیشن نو زه به تاسو ته اوس هغه اپلیکیشن ښیم دوستانو. نو چېرته مه ځئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. کیدای شي تاسو یو نمبر ورکړئ او هغه لوکیشن تاسو ته وښایي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو هغه ملګري چې زموږ ویډیو نوي ګوري او زموږ چینل ته نوي راغلي، نو ښه راغلاست ورته ووایو او غواړي چې زموږ ویډیو روزانه وګوري. د ټول نه مخکې چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو هغه ته ور ورسي. نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته سره سبسکريب بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دا خوا کې سره بیل ایکن راځي، تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کړو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي. نو هغه اپلیکیشن لینک ما تاسو له درکړی، دا تاسو چې کوم خط ګورئ، دا کومه ویډیو کې چېرته زه خبره کوم، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. همدغه شانتې شین لینکونه به ما تاسو ته درکړي، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. څنګه کلیک وکړئ، دا به تاسو براوزر غواړئ، کوم براوزر تاسو استعمالول غواړئ، نو په کوم براوزر کې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ، ستاسو په خاطر کې تاسو هر یو سلیکټ کوئ. خو زه اوس مهال کروم سلیکټ کوم. چې کروم باندې تاسو څنګه سلیکټ کړو، نو ډایرکټ به دلته ډاونلوډ بټن تاسو ته ښکاري دوستانو، تاسو کتلی شئ. تاسو څنګه د ډاونلوډ بټن باندې کلیک کړو، نه لاندې ډاونلوډ دوستانو ته راغلی، دغه ډاونلوډ ته تاسو وکتل دوستانو. دغه نو اپلیکیشن تاسو کتلی شئ دوستانو. نو ګلوبل ډایرکټري تاسو دغه چې دی اوپن کړئ، د نمبر لیکو تاسو د باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دلته د پاکستان نمبر ورکوم، ستاسو په مخ کې دوستانو تاسو کتلی شئ. نو دا نمبر ما ورکړ خو دغه راغی دوستانو، دا نمبر ما غلط ورکړ، تاسو کتلی شئ. خو د ده نوم یې هم راته راووست، محمد اسلم قریشي، او دغه نمبر او لوکیشن پته یې ونه کړله. خو زه صحیح نمبر ورکوم. ما اوس صحیح نمبر ورکړه، هغه چې اوس موږ نقطې زموږ نه پکې غلطې شوې وي. نو تاسو وکتل دوستانو، زه اوس دلته بل یو نمبر ورکوم، پاکستان. نو تاسو وکتل د اسلام آباد پنجاب لوکیشن یې راوسته، دلته عبدالرحیم پټو او دلته چې دی دا نو نمبر. نو زه اوس دوبۍ نمبر ورکوم دوستانو، تاسو اوس کتلی شئ. دغه دوبۍ نمبر دی، زه دا ما سرچ وکړم، تاسو وکتل د غونډ ډیټیلز یې راوستل. دلته چېرته اوسېږي، دغه دلته هر څه یې لیکلي دي. یونایټډ عرب اتصالات کمپنۍ ده، هېڅ کمپنۍ ده. نو تاسو وکتل چې تاسو در وښایي. نو دوستانو دغه اوس به نننۍ ویډیو تر بلې ویډیو پورې بولي. الله مو سپارم د خدای په امان.